Hello dear awesome flowers. Hello dear students. Hope you are doing well and great. And hope you are to be healthy, all of you. سلامونه نیکی هیله احترامات مو منې ملګرو هیله ده چې روغ جوړ داسې د جامې به مو پرته نه اوسیږي. په تیر درس کې موږ تاسو د کنجنکشنز په اړه باندې وغږېدلو. صحیح شو؟ په تعریف باندې وغږېدلو. نو نن یې موږ تاسو راځو په لومړۍ برخه باندې موږ تاسو خبرې اترې لرو. دې ته ویل کېږي coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. تعریف داسې دی. Definition: are used to connect words, phrases, or independent clauses that are grammatically equal. صحیح شو؟ دا په انګلیش کې تعریف دی. زموږ تاسو په پښتو کې تعریف وایو. په پښتو کې دقیقاً معنی دی کتلی چې په پښتو ګرامر کې به مطلب د coordinating conjunctions کومه داسې خاص کلمه وي. صحیح شو؟ چې په پښتو کې څه ورته وایي. خو ګوره coordinating دا مطلب چې همپایه په فارسي کې ورته ویلی شو یا په پښتو کې ورته ویلی شو د همغږۍ ترکیبونه. صحیح شو؟ همغږۍ ترکیبونه یعنې دا مطلب چې یوه جمله مو له بلې جملې سره همغږي کوو تر څو پورې دا جمله مکمل په یوه جمله کې حساب سي. دوه کلمې وي په یوه جمله کې حساب سي، مطلب دا ترکیبیږي دا جملې. صحیح شو؟ د همغږۍ ترکیبي نښلوونکې کلمې. راځو موږ تاسو تعریف ته. د همغږۍ ترکیبونه د هغو کلمو، صحیح شو، عبارتونو یا د خپلواکو جملو د نښلولو لپاره کارول کیږي. د همغږۍ ترکیبونه د هغو کلمو، عبارتونو یا خپلواکو جملو د نښلولو لپاره کارول کیږي چې په ګرامري لحاظ مساوي وي. لکه څنګه؟ راځو مثالونو ته. مخکې له مثالونو نه دغه کلمې ګوره لکه for and nor but or yet so. دغه کلمې دي چې coordinating conjunctions په نامه باندې یادیږي. د دې لپاره چې دغه کلمې زموږ ستاسو په ذهنونو کې کښېني نو د دې لپاره مشهوره کلمه چې دی فین بویز دی. فین بویز بل څه نه دی، یوازې له هرې یوې کلمې څخه لومړی حرف یې راخیستل شوی دی او فین بویز یې ترېنه جوړ کړی دی. د دې لپاره چې زموږ ستاسو په یادښت کې کومک وکړي. یعنې مطلب لکه اوس فین بویز چې زه ذهن ته راولم نو پوهېږم چې اول کې اف دی. د اف لپاره موږ تاسو فور لرو، د ای لپاره موږ تاسو اند لرو، د ان لپاره مثلا نور لرو، د بی لپاره بت لرو، د او لپاره اور لرو، د وای لپاره یت لرو، د اس لپاره هم سو لرو. یعنې دغه کلمې بیا زما په ذهن کې پاتې کېږي ځکه چې دا یو مشهوره کلمه ده فین بویز. دا زده کړئ او راځو اوس موږ تاسو په دې باندې غږېږو چې دا فور د څه لپاره کارول کېږي، په کوم وخت کې او څه معنا لري. فور موږ تاسو په پښتو کې ویلی شو ځکه، یا د دې لپاره چې. دا اوس چې ښیي مثلا موږ تاسو په کوم وخت کې استفاده کولی شو. هر کله چې موږ تاسو د یو دلیل په اړه باندې خبره اتره کوو نو په دې وخت کې موږ تاسو فور استفاده کوو. یو خو فور لپاره که نه هغه ځان ته حساب دی. یو مثلا په دغه coordinating conjunctions کې جملو کې موږ تاسو چې کارو دلته بیا ځان ته مشخصه معنا لري چې موږ تاسو د یو شي د دلیل په اړه باندې خبره کوو بیا موږ تاسو فور استفاده کوو. لکه څنګه she was tired. هغه ستړې وه. for she had not slept well. د دې لپاره چې هغه مطلب ښه خوب یې نه و کړی، یا د دې لپاره چې هغه ښه نه وه ویده شوې، مطلب خوب یې نه و مکمل شوی یا صحیح خوب یې نه و کړی. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو دلیل لپاره فور کلمه کاروو. صحیح شو؟
and ته راځو. He went to the store. هغه تللی دی سټور ته. سټور خو موږ تاسو پوهېږو چې یو مغازې ته ویل کېږي، یو غټ سټور ته ویل کېږي، دوکان ته ویل کېږي. and bought some milk. some milk لږ غوندې اشتباه شوی دی. خیر هدف په دې کې دی چې and څه مطلب ورکوي. صحیح شو. and bought some milk او یو څه شیدې واخیستې. لکه and چې دی موږ تاسو په پښتو کې ویلی شو چې او ته ویل کېږي. عمر او عمران. صحیح شو. بل ته راځو. نور یعنی نه هغه نه دغه، چې انتخاب مو یو هم نه وي. د دې لپاره موږ تاسو نور استفاده کوو. مثلا یو څوک درته راځي که نه درته وایي چې یاره د کیلي جوس راواخلم که د ام، ته ورته وایې نه هغه نه دغه. صحیح شو. نو راځو موږ تاسو جملې ته. he cannot sing nor can he dance. هغه نه سندرې ویلی شي، نه رقص کولی شي، ګډا کولی شي، نه نڅا کولی شي. صحیح شو. یعنې دواړه کارونه نشي کولی په کامل ډول سره. but تضاد ښیي موږ تاسو ته. صحیح شو. مګر په فارسي کې وایو، خو په پښتو کې وایو تقریبا. the car is old. موټر old یعنی زوړ دی. but it runs well. مګر دا ښه رفتار کوي. رفتار یې خوندور دی خو موټر دی زوړ. صحیح شو. نو but د تضاد لپاره کارول کېږي. راځو موږ تاسې اور ته. صحیح شو. اور په انګلیسي کې داسې یو کلمه ده چې موږ تاسې په پښتو کې وایو یا، چې ښیي موږ تاسې انتخاب ښیي. صحیح شو. لکه څنګه انتخاب موږ تاسې ته ښیي. راځو موږ تاسې په جمله کې وایو is the answer yes or no. آیا سوال yes مطلب بله دی او که نه دی. صحیح شو. نو دغه اور چې دی موږ تاسو انتخاب ښیي. صحیح شو. که بیا هم ورباندې پوه نه شولئ کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ چې زه مکمل معلومات درته درکړم. ډېر اسانه دی خو یوازې سر ورباندې خلاص کړئ. اوس موږ تاسو راځو یت ته. یت سره له دې چې. صحیح شو. که څه هم. صحیح شو. دا مطلب موږ تاسو په پښتو کې ورته ویلی شو. سره له دې چې it is early yet we should leave now. it's early یعنی ډېر وخت دی، ډېر وختي دی. yet we should leave now. سره له دې چې ډېر وختي دی we should leave now. موږ باید ولاړ شو. صحیح شو. یعنی په هغه ځای کې چې قرار لرو هغه ځای باید چې پرېږدو ولاړ شو. سره له دې چې وختي هم دی خو بیا هم باید موږ ولاړ شو. دا د جملې معنا شو. سو ته راځو. سو ته موږ تاسې راځو. سو چې دی په پښتو کې موږ تاسو داسې کلمه لرو لکه نو. صحیح شو. نو هغه نه راتللو نو زه راغلم. صحیح شو. یعنې د هغه پر ځای باندې زه راغلم. دا موږ تاسو د یو عمل پایله ښیي. لکه په جمله کې موږ تاسو وایو he was ill. هغه مریض و. so he went to the doctor. هغه مریض و نو ډاکټر ته تللی. so he went to the doctor. so مطلب موږ تاسو په پښتو کې وایو نو. هغه فلانکی کار کړی و نو ځکه یې دا ځای پرېښودلو. نو د دغه درس پایله دا شوله چې دغه کلمې موږ تاسو سره د همغږۍ ترکیبي جملو کې کار کوي. صحیح شو. لکه همغږۍ موږ تاسو دې ته ویلی شو لکه په یو ځای کې چې موږ تاسو یو کار کوو د هغه ورته جمله بیا په څنګ کې ورسره وایو نو په مابینځ کې د دغه دو جملو چې کومه الفاظ راځي دغه ته ویل کېږي coordinating conjunctions. صحیح شو. اسانه دی ډېر. یوازې استعمال پکار دی چې تاسو له ځان سره وکاروئ.
وایې کاروئ. که چېرته څه مشکل و کولی شئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ. نو زموږ ویډیو تر همدې ځای پورې وه. تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله محافظ. ناصر شه.